د ختیځ زون لپاره د 201 خالد بن ولید کلو اردو مسؤلینو په دې وروستیو کې د ډاډمن امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا چې هیڅکله د ولسونو له خدمته ستړي نه دي. شپه ورځ دې ته آماده دي چې د ستونزو پر وخت د ولسونو لاسنیوی وکړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې امنیت اخلالونکې کړنې ترسره کړي. ټولو ملت ته موږ دا اطمینان ورکوو چې دغه د اسلامي امارت فوج بالخصوص د شرقي زون د 201 خالد بن ولید قلي اردو مجاهدین اردو دا د تاسې په خدمت کې ده. په شپه او په ورځ د دوی خدمت ته ولاړ دي او خدمت به کوو. د دوی په خدمت باندې ځانونه ستړي هم نه بولو او نه ستړي یو. څومره چې مو وس کېږي انشاءالله چې هر ځای ستونزه وي هلته به په شپه او په ورځ باندې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فوج ځان رسوي او رسیدګۍ کړې هم ده تر اوسه الحمدلله. بل لوري ته د یاد کلو اردو ویان مولوي وحید الله محمدي وایي سرسپارلي مجاهدین نه یوازې دا چې هیوادوالو ته د ډاډمن امنیت زمینه برابره کړې بلکې د روژه ماتي لپاره یې ولسونو سره د خپلې خولې مړۍ هم نیمه کړې او د یاد زون په ټولو ولایتونو او سیمو کې دا لړۍ روانه ده. اسلامي ملي اردو د امنیت د لا ټینګښت لپاره روژه په خوله باندې د خپلو هیوادوالو لپاره شپه ورځ هلې ځلې ترسره کوي او د خپلو هیوادوالو سره خاصه مینه لري چې په همدې بنا باندې د شرقي زون په بیلابیلو ولایتونو کې په 4 ولایتونو کې د صدقې په توګه باندې خپلو هیوادوالو ته روژه ماتي ترتیب کړې ده او ډاډ څرګندوم چې 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قل اردو اتلو زړور مجاهدین د خپلو ولسونو د سر او مال نه به په کلکه ایماندارۍ سره دفاع کوي. اخوا د یاد کلو اردو زړور او باشهامته مجاهدین وایي چې په داسې روحیه روزل شوي چې هر ډول حالاتو کې به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه کوي. د دوی په خبره چې تر وروستي څاڅکي وینې به مبارزه کوي تر څو ولسونه په آرام ژوند وکړي. موږ خپلو ولسونو ته پوره اطمینان ډاډ ورکوو او موږ د دوی په خدمت کې او هر وخت د دوی امنیت به انشاءالله تامینوو. هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د دوی امنیت ګډوډ کا او د په پوره اطمینان سره خپل ژوند کوي. موږ خپل ولس ته دا ډاډ ورکوو چې څلورو ساعتو به انشاءالله الرحمن د دوی خدمت کوو. که زموږ په بدن کې څه کوي نه هم یې بیا به د موږ د خپل وطن څخه په ډېره کلکه باندې ساتنه کوو. عام خلک بیا د اسلامي امارت د امنیت ټینګولو په برخه کې له هلو ځلو خوښ دي او په وینا یې اوږه پر اوږه به د خپل حکومت سره ولاړ وي. دوی زیاتوي په وروستیو کې امنیت دومره ټینګ شوی چې هیوادوال شپه ورځ بې له کومې ویرې کولی شي هر لوري ته سفر وکړي او ژوند ته دوام ورکړي. په دې لاره تېرېدو د مجاهدینو وکتل مال خدای نه خاصه حادثه سوې ده څه بل مشکل ده چې هم که دوی روژه ماتې خپله برابرې کړي دي او د خلکو ته یې په خپل لاس ته هګۍ ورکوي اوبه ورکوي ډوډۍ ورکوي خواړه ورکوي نو له دوی نه موږ ډېر خوشحاله چې دوی دونه خدمت کوي ولس ته نه راضي سي نو الله دې دوی نه راضي سي او موږ له دوی ولس نه بس ملاتړ ته اعلانوو چې دوی دونه خدمت کوي موږ هم د دوی نه همداسې خپل سرونه قربان دي او امارت دې تل ژوندی وي آباد دې وي او د دې نظام نه موږ ډېر خوشحاله یو او ښه نظام ده الله دې همداسې قایم دایمو لري. هغه کې امنیت هم دی ماشاءالله بالکل ښایسته امنیت دی ښایسته دې نه خو موږ ناراضه نه یو چې امنیت نشته. په 1 بجه 2 بجې د شپې راځو څوک راته نه وایي چې دلته دی. ختیځ چې د تیرې ادارې پر وخت زیات شمیر سیمو ته خلک نشو ورتلی د اسلامي امارت په واک ته رسېدو دومره پرامنه شوي چې لامثاله دي. د یاد زون غر او سمه په اوس وخت کې د امنیت له اړخه دومره خوندي دي چې له نورو ولایتونو ورته خلک د سیال لپاره راځي او د ختیځ د پسرلنیو ښکلاګانو خوندونه اخلي. سحرګل هوریت راډیو ننګرهار.